د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د سهار جامه مو پر تن موږ او تاسو په تېره ویډیو کې راغلو او د ټولنې د غړو متقابل حقوق او مسؤلیتونه مو وپېژندل دا چې په ټولنه کې دغه متقابل حقوق او مسؤلیتونه څه دي څوک پر چا باندې څه ډول حق لري مسؤلیت څه دی حق څه دی آیا هر حق مسؤلیت لري او د هر مسؤلیت حق لري که نه کومه بله خبره ده د یو آزاد پتمن او هوډمند هیواد یا ملت په درلودلو کې څه شی باید مراعات کړو په دې اړه مو پوره بحث وکړ دا چې د کورنۍ حق په اولاد باندې څه دی او د اولاد حق په کورنۍ یعنی مور او پلار څه دی د ښوونکي حق پر تاسو او د تاسو حق پر ښوونکي د ګاونډي حق د ټولګیوال حق او د هیواد حق څه دی په دې هکله مو پوره بحث وکړ چاته پوښتنه پیدا کړي کولی سي چې له موږ سره په کومنټ کې شریکه کړي ګرانو زده کوونکو تاسې وګورئ په تېرو ویډیو کې موږ څه شی وویل حق او حقوق وویل د هیواد له یوه حق څخه ازادي یا هم خپلواکي ده موږ باید خپل هیواد ته خپلواکي او ازادي ورکړو او هیواد مو باید خپلواک او آزاده وي نو نن غواړو په دې لوست کې څه شی ولولو خپلواکي او ازادي لوست ولولو لکه څنګه چې داسې انځور هم ګورئ په دې انځور کې څه وینئ او کومه پیاوړې څیره ګورئ دغه څیرې یا د دې شخصیت نوم څه دی دا په کومنټ کې راته ولیکئ راځو په دې هکله باندې خبرې کوو چې له انګریزیانو څخه د هیواد د خپلواکۍ ترلاسه کول څه ډول و یا هم کله چې موږ په تېرو لوستونو کې راغلو او د انګریزیانو او افغان درې لویې جګړې مو وویلې د هغوی لاملونه مو وویل د هغوی د بري لاملونه مو وویل د هغوی د ماتې لاملونه مو وویل نو نن وایو چې له انګریزیانو څخه د هیواد د خپلواکۍ ترلاسه کول یعنی په څه ډول سره دا ترلاسه شوه په کوم تاریخ کې موږ او تاسې پوهیږو چې د افغانستان خلکو د هیواد پالنې له لوړ احساس سره سم په 1919 میلادي یا هم 1298 لمریز کال کې د امیر امان الله خان په مشري باندې له افغان ولس سره یو ځای کله چې دوی سره یو ځای ول نو په بشپړ ډول یې څه شی وکړو د یرغلګرو په مقابل کې څه شی وکړ جهاد یې پیل کړ کله چې دا جهاد یې پیل کړ نو دوی د تکبیر په نارو سره د دښمن یا هم د یرغلګرو په وړاندې ور ودانګل او هغوی یې له ماتې سره مخامخ کړل چې په پای کې یې دوی خپلواکي په رسمیت وپېژندله یعنی دوی په ټولو هغو زیاني او مالي زیانونه چې دوی ته وررسېدلي وو دوی په ټولو کې د دې شیانو په زغملو سره وکولی شول چې دا خپلواکي په نورو باندې ومني او دې خپلواکي ته څه شی ورکړي رسمیت ور وبخي نو موږ په دې شکل سره په دې ډول سره خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده د چا په مشري د امیر امان الله خان په مشري اوس به دلته ووایو چې د خپلواکي په ترلاسه کولو سره یا د خپلواکي دا چې خپلواکي مو ترلاسه کړله نو وروسته له دې نه هیواد آیا پرمختګ وکړ که یې ونه کړ آیا په هیواد کې کوم بدلون راغی که رانغی موږ دویم کوچنی عنوان چې د څه شی دی د خپلواکي له ترلاسه کولو څخه وروسته د هیواد پرمختګ غواړو په دې هکله خبرې وکړو چې آیا هیواد پرمختګ وکړ که یې ونه کړ موږ او تاسې پوهیږو چې کله چې خپلواکي لاسته راځي نو په هغې برخه کې موږ ډېر زیات لاسونه مو چې کېږي ازادیږي او موږ کولی شو په ډېرې اسانۍ سره څه شی وکړو نوي ګامونه واخلو نو په همدې سره زموږ هیواد هم نوي ګامونه واخیستل او د هیواد په بېلابېلو برخو کې مثلا په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د پام وړ بدلونونه رامنځته شول دلته د پوهنې په برخه کې هم ډېر زیات کارونه وشول چې دوی له علمي او فرهنګي مرکزونو سره اړیکې پیدا کړې او دغه اړیکې یو نوی ګام دوی په هیواد کې په سلګونه ښوونځي لیسې دارالمعلمین یعنی د ښوونکو د روزنې برخه کې او مسلکي ښوونځي چې کړ پرانیستل او جوړ یې کړل چې دلته د ژورنالیزم پلار څوک موږ په تېرو لوستونو کې ویلی محمود طرزي د ژورنالیزم پلار دته هم داسې موقع ور برابره شوه چې د خپرونو په خپرولو کې هیڅ کوم داسې خنډ رامنځته نه شو د کولی شو په ډېر آزاده شکل سره څه شی وکړي خپرونې وکړي او پر مطبوعاتو باندې هغه
پخواني محدودیتونه نور نه ول. دا محدودیتونه له منځه لاړل. سربیره پر دې چې دولتي او شخصي جریدې او مجلو کار کول، خپرونې یې درلودې، یوې کوچنۍ راډیو هم خپرونې پیل کړې. نو تاسې وګورئ په یوې خپلواکۍ ترلاسه کولو سره په هیواد کې څومره پرمختګونه او څومره نوي ګامونه اخیستلی شو. دلته په دې برخه کې موږ وایو چې دا خپلواکي ترلاسه سوې ده، انګریزیانو څخه موږ خپلواکي اخیستې ده، یعنې زموږ نیکونو او پلرونو دا هڅه او هاند کړی دی چې موږ ته خپلواکي لاسته راوړي. نو اوس په اوس مهال کې زموږ او د تاسې دنده څه ده؟ زموږ اوسنۍ دنده او مسؤلیت څه دی؟ زموږ اوسنۍ دندې او مسؤلیتونه باید په دې هکله باندې خبرې وکړو چې زموږ دندې او مسؤلیتونه څه دي او موږ څه مسؤلیت او دنده لرو د هیواد په مقابل کې یې هم په وړاندې. موږ او تاسې پوهېږو چې زموږ هیواد د وخت په تېرېدو سره څه شی وکړي، ډېرې لوړې ژورې یې تیرې کړې، یا هم کولی شو وایو چې ډېرې لوړې ژورې یې پر مخ کې وې چې له دې نه واوښتل. خو اوس مهال موږ پوهېږو چې دغه هیواد له جګړو او ورانۍ څخه اوښتی دی او نور جګړه او ورانۍ پکې نشته او روغې جوړې او سولې او ملي یووالي ته یې لاره پیدا کړې ده. د دې لپاره چې دغه سوله او امنیت سره وساتل شي باید موږ او تاسې زیار او کوښښ وکړو. د لویو او د سترو ستونزو د هوارولو لوست یا هغه څه چې موږ کولی شو له دې ټولې مخینې څخه لاسته راوړو چې د دې سترو ستونزو د هوارولو زده کړه څه ده، او یا هم کولی شو ووایو چې دا په څه ډول سره په کوم شي سره موږ ته ترلاسه سوي ده. نو موږ دلته وایو چې د دې لوست دا دی چې د ټولو ځواکونو چې ملي یووالی، یعنې په دې برخه کې زموږ هیواد کې په ټولو برخو کې په هر ځواک کې چې ملي یووالی و. دغه ملي یووالی په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، ټولنیز نظام کې همغږي، دغه ټولو برخو کې هم ملي یووالی و او هم همغږي وه. نو په دې سره کولی شو چې موږ دا درس واخلو چې ملي یووالی څومره ارزښتمن څیز دی. اوس زموږ او د تاسې دنده دا ده چې موږ ټول راسو او په یوه لیکه کې ودرېږو، هیواد لپاره د هیواد د ودانۍ، سمسورتیا، دایمي سولې او د بهرنیو د لاسونو په قطع کولو کې یا هم په مخنیوي کې چې وکړو، سهم واخلو، ونډه واخلو او د دوی ټولو مخه ونیسو. موږ باید د هیواد په ودانۍ، سمسورتیا او دایمي سولې کې ونډه واخلو او د بهرنیو لاسوهنو څخه چې وکړو مخه یې ونیسو او د دوی لاسونه ور لنډ کړو. که راسو خپل لوست راټول کړو چې نن موږ او تاسې څه شی وویل؟ خپلواکۍ او ازادۍ. موږ او تاسې پوهېږو په دې هکله مو ډېر زیات بحثونه کړي دي په بېلابېلو مضامینو کې. یو له هغه څیزونو څخه چې موږ کولی شو خپلو ټولو هیلو ته، خپلو ټولو امیدونو ته ورسېږو هغه یووالی او ازادۍ ده. که موږ ازادۍ ولرو نو کولی شو هر څه لاسته راوړو. د پوهانو خبره ده چې ازادۍ یا خپلواکۍ په تورې اخیستل کېږي او په څه شي په تدبیر باندې ساتل کېږي. نو دلته موږ باید توره اوس په توره اخیستل سوې ده، خبره له جنګ او جګړې نه تللې ده، اوس خبره د تدبیر ده، د قلم ده، دا چې موږ په څه ډول سره راسو زده کړه وکړو، په څه ډول سره راسو خپل ذهنونه خلاص کړو او په څه ډول سره وکولی شو چې د ازادۍ ساتلو لپاره پلانونه او طرحې جوړې کړو. دا زموږ او د تاسې مسؤلیت دی. د لوست د ښې زده کړې لپاره تاسې د ویډیو له ډسکرپشن څخه څه شی وکړئ؟ د کتاب PDF لاسته راوړئ. په همدې شکل سره تاسې همدا لوست یو ځلې ولولئ او لاندې پوښتنې چې تاسو ته راځي په ارزونې برخه کې هغو پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. کله چې دا کار مو وکړ له ما سره یې هم په کومنټ کې شریک کړئ او د ازادۍ په هکله هر څه نظر چې لرئ، شخصي نظر مو البته، هغه هم را سره شریک کړئ تر څو وپوهېږم آیا تاسو ازادي خوښوونکي یاست که نه. تر بیا چې راځم او تاسو ته ښکلی لوست وړاندې کوم، تاسو په پاک څښتن تعالی سپارم. الله مو